د اوکراین او روسیې جګړه تر ټولو خطرناک حالت ته داخله شوه. روسیه د سوریې تجربه کار جنګیالي اوکراین ته د جګړې دپاره لیږي. دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. روسیه د سوریې تجربه کار جنګیالي اوکراین ته لیږي. تان د امریکایي چارواکو وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې وایي چې روسیې پر اوکراین د حملو زیاتولو ترڅنګ هڅه پیل کړې چې له سوریې څخه تکړه او تجربه کاره جنګیالي د ښاري جګړو لپاره اوکراین ته ولېږدوي. څلور امریکایي چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وایي چې مسکو په وروستیو ورځو کې له سوریې یو شمېر جګړه مارو کیف کې په جګړه له روسیې پوځیانو سره د مرستې لپاره سوریې ته راوستي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي ځینې سوري جنګیالي اوس په روسیه کې د اوکراین د جګړې د چمتووالی نیسي. روسیې د سوریې په جګړه کې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کاوه. له همدې کبله سوریې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندلو پرېکړه لیک ته مخالفه رایه ورکړه. د سوریې په جګړه کې ایران له لسګونه زره افغان طالبه جنګیالیو واخیسته. د ایران د سپاه قدس په نامه له افغان رضاکارانو ځواکونو څخه فاطمیون ځواک د بشر الاسد د رژیم په پاتې کېدو کې حیاتي رول ولوباوه. دې ته ورته وړاندیز یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د افغانستان د پرځول شوي حکومت د پخواني امنیتي ځواکونو په اړه کړی و. ویلي و چې له هغوی څخه د امریکا په پوځ کې دننه یوه قطعه جوړه شوې د اوکراین په شان جګړو ته دې ځي.